بسم الله الرحمن الرحیم د بریا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست دوستانو. زه عبدالظاهر یم او دا د ایډوب پریمیر 15مه ویډیو ده. په مخکې ویډیو کې مونږ د ټولز په هکله باندې بعضې ټولز تشریح کړه چې هغه بعضې پاتې دي چې هغه به په آینده ویډیوګانو کې تاسو ته تشریح کړم. دا ویډیو د پریمیر د ټایټلز په هکله ده. که چېرته مونږ تاسې وغواړو چې په یو ویډیو کې خط یا ټایټل ور اضافه کړو نو څنګه به یې ور اضافه کوو او څو طریقې لرو. نو انشاءالله چې زه کوشش کوم چې په دې ویډیو کې کومې طریقې چې د خط لیکلو دي یا د ټایټلز دي هغه ټولې تشریح کړم. نو ځو د پروجیکټ نیو پروجیکټ لیکو چې یو پروجیکټ واخلو. مثلا د پروجیکټ ته به یو عنوان ورکو ټایټل اینډ ټایپ ټول یا هر نوم چې ورکوو. اوکې انټرفیس به خلاص شي. فعلا به یو ویډیو واخلو او په هغه کې به د ټایټل یا د خط لیکلو طریقه زده کړو. نو زه ځمه په پروجیکټ کې یو ویډیو اخلم. مثلا دا یو ویډیو ده او یو سیکوینس جوړوم. ټایم لاین ته اچوم تر څو یو سیکوینس جوړ شي. مثلا دا زموږ سره یو ویډیو ده. زه غواړم چې په دې ویډیو کې یو عنوان یا ټایټل ور اضافه کړم. نو د ټایټل لپاره موږ تاسې دلته په ټول کې هم یو ټایپ ټول لرو چې له دې ځای نه هم اضافه کولی شو او په فایل منیو کې نیو کې لیګسي ټایټل لرو. د دواړو ډېر زیات توپیر ده. اول یې لیګسي ټایټل کلیک کوو. نو که چېرته زه لیګسي ټایټل کلیک کړم ما نه به اول د نوم پوښتنه وکړي چې دا ټایټل په کوم نوم باندې غواړي چې سیف شي او دلته چې زه هر نوم ورکړم دا ټایټل دلته په پروجیکټ کې د یو فایل غوندې لکه څنګه چې موږ یو کلیپ لرو د یو کلیپ په شکل کې دلته موږ سره سیف کیږي. یعنې بیا کولی شو چې همدغه ټایټل په هر ځای کې استفاده وکړو. په همدې پروجیکټ کې که هر څو وارې له دې ټایټل نه غواړو استفاده وکړو استفاده کولی شو. هر نوم چې ورکوئ فر مثال زه ټایټل 1 نوم ورکوم. اوکې کوم. نو دلته به ماته یو بله وینډو خلاصه شي چې په دې ځای کې زه باید ټکسټ ولیکم یا ټایټل ولیکم. دلته موږ سره بعضې نور ټولز هم شته. که غواړئ کوم شکل هم ورسره جوړ کړئ جوړولی شو چې دا موږ تاسو په فوټوشاپ کې ویلي دي. نو د خط لیکلو لپاره ورټیکل او هوریزنټل شته. مثلا زه یو هوریزنټل کلیک کوم او په دغه ځای کې کلیک کوم او یو ټکسټ لیکم. مثلا زه لیکم ایډوب پریمیر. نو بیرته چې سلیکشن ټول کلیک کوو کولی شو چې یو ځای نه بل ځای ته انتقال کوو. له دې ځای نه موږ تاسې پراپرټیز لرو. که غواړئ ایکس واي پوزیشن او ویټ اور هایټ یې چینج کړئ له دې ځای نه کولی شئ. که غواړئ چې فونټ یې چینج کړئ مثلا زه غواړم چې فونټ یې چینج کړم یعنې فونټ یې له دې ځای نه چینج شو. کولی شئ بولډ ایټالیک کولی شئ له دې ځای نه سایز چینج کړو. نو ټول هغه اپشنونه چې موږ د ټکسټ لپاره په فوټوشاپ یا نورو پروګرامو کې لرو دلته شته. که غواړئ چې ورباندې اپلای کړئ. که غواړئ چې رنګ یې چینج کړئ مثلا د ځای نه رنګ ورته چینجولی سو هر رنګ چې غواړئ ورته انتخاب کړئ. که غواړئ چې مثلا اپیسیټي یې ورته زیاته کړئ. که غواړئ چې آوټ سټروکس ورکړئ یعنې آوټلاین ورکړئ. مثلا زه آوټر بیرون یو آوټلاین ورکوم. کوم آوټلاین د ځای نه رنګ ورته انتخابولی شئ چې په کوم رنګ کې آوټلاین وي په هر رنګ کې چې آوټلاین ورته انتخابوئ او کولی شو چې د آوټلاین اپیسیټي او سایز یې چینج کړو. نو دا ټول د ډیزاینینګ د ټکسټ د ډیزاینینګ لپاره دی. کله چې زموږ ستاسې دا عنوان جوړ شو فرض مثال زه دا عنوان دلته پرېږدم نو چې کله یې کلوز کړم دا عنوان دلته پلیس کېږي نه. وینئ که مخکې چې ما وویلې دا دلته په پروجیکټ کې راځي. بیا چې هر ځای کې موږ غواړو استفاده ترې وکړو استفاده ترې کولی شو. مثلا زه دا راوړم په دې ځای کې ږدم نو وګورئ دا عنوان به دلته ښکاره شي. که غواړم چې دویم ځای کې بیا استفاده کړم په درې ځای نو هم کولی شم چې 2-3 ځای له دې نه استفاده کړم. مثلا دا دی دلته هم راغی دلته هم راغی. نو له دې ټایټل نه چې موږ هر څو ځایو کې استفاده کړې وي که چېرته غواړو چې تغییر پکې راولو نو صرف دلته به په دې ډبل کلیک کوو. مثلا هر تغییر که پکې راولو که یې رنګ چینجوو که یې سټایل چینجوو که نور خط پکې کوم او اضافه کوو. مثلا زه به یې رنګ چینج کړم. فرض مثال دغه رنګ به ورته انتخاب کړم. نو کله چې دلته چینج شي نو دا ټایټل چې ما په هر څو ځایو کې اخیستی وي په دې ټولو ځای کې به دا ټایټل چینجېږي. نو یوه طریقه د ټکسټ یا د ټایټل لیکلو دا چې موږ لیګسي ټایټل واخلو. دویمه طریقه یې موږ تاسې دلته ټایپ ټول لرو. که غواړئ چې خط ولیکئ له دې طریقه هم کولی شو. د دې لپاره به پوینټر چې هر ځای کې غواړئ ټکسټ ولیکل شي هلته به پوینټر کېږدو. له هغه نه وروسته به ټایپ ټول انتخاب کړو او بیا چې هر چېرته غواړئ ټکسټ ولیکئ همالته به کلیک وکړو. چې کله کلیک وکړئ هغه نه وروسته به ټایټل ولیکئ. مثلا زه لیکم پریمیر. ټکسټ مې ولیکو. وروسته به سلیکشن ټول کلیک کړو او بیا چې هر ځای کې موقعیت پوزیشن ورکوي همالته یې ښوولی شو. کله چې دا ټکسټ ولیکو وینئ د دلته په ټایټل کې نه راځي دا صرف دلته ایزاګراف راځي. د تغییراتو راوستلو لپاره به موږ تاسې ایفیکټس کنټرول ته ځو. کله چې ایفیکټس کنټرول ته راشو دلته به د ټکسټ لپاره آپشنز اضافه شوي وي چې کولی شو موږ په دې کې تغییرات راولو. مثلا که یې فونټ چینجوي مثلا که یې سټایل چینجوي که یې کلر چینجوي یا سټروک ورکوي. هر هغه تغییرات چې د ټکسټ لپاره لازم وي ټول آپشنونه موږ تاسې دلته پیدا کولی شو له دې ځای نه چینجولی شو. مثلا زه سټروک هم ورکوم آوټلاین
په دغه رنګ کې نو اوس به وینئ سټروک هم راشي. د سټروک سایز له دې ځای نه چینجولی سو که غواړئ چې زیات او کم یې کړي. نو دا ټایټل په دې ځای کې شو. که غواړو چې بل ځای کې بیا ولیکو بیا همدغه ټایټل نه موږ څو وارې استفاده نشو کولی چې بیا بل ځای مجبوره کاپي پیسټ یې کړئ. بیا که په یوه کې تغییر راولي په بل کې تغییر نه راځي. او د دې ټایټل چې کوم دلته راځي دا که موږ هر چیرې استفاده کړی وي که چیرې دلته تغییر راولو نو په ټولو کې تغییرات راځي. دغه دوه نوعه د ټایټل یا د ټکسټ یا د خط لیکلو طریقې شوې په پریمیر کې. نو خدای دې وکړي چې دا ویډیو خوښه شوې وي. که چیرې ویډیو خوښه شوې وي نو چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو نویو ویډیوګانو ته هم لاسرسی ولرئ. ډېره مننه.